دوستانو سلامونه، وخت مو پخیر. په دې ویډیو کې به بیا د واتس اپ په اړه غږیږو. تاسو به واتس اپ باندې کلیک وکړئ، واتس اپ ته به لاړ شئ، بیا به په دې ټکو باندې کلیک کول نه وروسته سیټینګز نه وروسته پرایویسي پرایویسي آپشن کې یا برخه کې دلته موږ تر ډیفالت وبخښئ ډیساپیرینګ میسیجز پورې موږ ویډیو جوړه کړې وه یا درسونه مو کړي. نو نن به ګروپس باندې چې به کلیک وکړو نو هو کین ایډ می ټو ګروپس، یعنی ما څوک ګروپونو ته ایډ کولی شي. نو دلته فعلا خو ایوری ون آن ده، یعنی هر څوک کولی شي زما د واتس اپ شمیره. بعضې وخت کې بعض دوستان ګروپونه جوړوي د واتس اپ، نو چې خبر شي او ووینې مثلا وایي فلاني دوست ته په دې ګروپ کې ایډ کړی که نه، نو دا ځکه یي چې تاسې دلته اپشنونه دغه اپشنونه ټول د همغې مربوط دي. نو فعلا ایوری ون آن دی یا ما آن کړی دی، یعنی هر څوک کولی شي چې زما نمبر ګروپ کې داخل کړي. او دوم که موږ بیا دلته فعلا خو ایوری ون آن دی، نو که ایوری ون بیا هر څوک، یعنی که تاسو سره هغه نمبر په سیم کارت یا موبایل کې ثبت نه وي، هغه هم کولی شي ستاسې واتس اپ شمیره خپل ګروپ ته ایډ کړي یا ور اضافه یې کړي یا ګروپ کې مې واچوي. او بیا دوم کان کې مای کانټیکټس چې کله تاسې فالو کوئ، کلیک ور باندې کوئ، بیا به یوازې هغه نمبرونه یا شمیرې کولی شي چې تاسې خپل واتس اپ ګروپ ته هغه کوم چې تاسو سره ثبت دي په موبایل یا سیم کارت کې. او دغه دریم اپشن بیا مای کانټیکټس ایکسپټ، نو یعنی دغه اپشن که تاسو هغه کوئ مای کانټیکټس ایکسپټ، یعنی زما شمیرې بې له دې، یعنی دلته که بیا کوم انتخاب تاسو کوئ، لکه دلته دغه دوه نمبرونه دوه یو یار څومره مثلا یو نه ډېر تاسو کولی شي چې که زړه مو وي چې دغې دا کوم چې زه انتخابومه دې نه علاوه ټول کولی شي، دې پرته ټول کولی شي چې ما خپل ګروپ ته ایډ کړي، فقط دغه نشي کولی. نو دلته چې انتخاب مو وکړه بیا به په دغه شین ځای باندې یا په دغه ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. که خوښه شوې مې وي در سره لایک یې کړئ، که کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره یې د کامنټ له لارې شریکه کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې مې په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او اباد اوسئ.